बेवफा धोखाबाजي بازاري ما خو تا سره د رښتیا مینه کوله خو تا ما سره بازاري مینه وکړه هغه چا رښتیا ویلي دي چې ډمې یار د مړ شو هغه ورته ویل چې د کومې کوڅې تا ما سره د یو ډمې په شانتې مینه وکړه د یو ډمې په شانتې فا زهیره فا کومې خبرې چې زما په زړه وي چې تا ته وکړم هغه خبرې تا ما ته وکړې دا هر څه ما په خپلو سترګو ولیدل څه فایده جد نشته ښه به دا وي چې ته ما یوازې پرېږدې او د خپل یار سکندر خواته ورشي ځکه چې سکندر هم تا غوندې یو بازاري او دوکهباز انسان دی پوهېږې چې دا یار چا را په غاړه کړی ستا څه مطلب دی چې د حقیقت د اورېدو طاقت لري نه بیا وره نه بې وفا یم نه دوکهبازه او نه زما مینه بازاري ده د سکندر سره زما د واده پیوند هم تا تړلی دی تا نه دا څنګه امکان لري زمونږ کور ته د سکندر د رشتې دپاره هم ته راغلی وې ته دا ته څه وایې ته د صفدر کاکا لور یې او زه د صفدر کاکا لور یم اوس ته ووایه چې بې وفا زوم او که ته دوکهبازه زوم که ته بازاري مینې زما وه او که ستا بس مرسل بس د خدای دپاره دا زه څه اورمه زه بې وفا نه یم زه دوکهباز نه یم زه بازاري نه یم ما تا سره د رښتیا مینه کړې وه ما د ژوند ملګرې کړی دی زه پوهېله شوم زه پوهېله شوم زه خبر نه وم زه خبر نه وم زه خبر نه وم زه خبر نه وم زه پوهېله شوم